الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسالة بعده اما بعد. ډیرو معززو محترمو د اسلام او عقیدې مسلمانو ورونو او دیني خویندو، مونږ پرون خپرونه کې پرون موعظه کې دا خبره وکړه او دا خبره هم زیاته کړه چې افطار کې تعجیل مستحب دی، خو چې یقینا په یقیني ډول سره د لمر غروب شوی وي او لمر ډوب شوی وي، نو بیا په دې صورت کې نو بیا په افطار کې تعجیل او تعدی بیړه مستحب ده، او په پښمنی کې بیا تاخیر ورستوالی مستحب دی. یعنی پښنمای خو اول خپل د شپې په اخیری جز کې باید وشي، او بیا په پښنمی کې هم اخیری تاخیر او بیا چې کومه د ورستوالی ثواب لري او مستحب ده. خو باید دا خبره مونږ او تاسو واضح کو او سره په پوه شو چې کله پښنمی ورسته هغه مونږ او تاسو د روژې نیت کوو او روژه نیسو، خوله بندوو، خوراک څښاک نه کوو، نو کوم وخت کې باید موږ او تاسو خولې ونیسو د خوراک او د څښاک څخه؟ ځینې خلک دی د اذان چې کومه دی او دې وخت کې ولې اذان شروع وي او دوی چې کومه ده په دې وخت کې پورته شي په بیړه سره منډه کې ووایي چې الله اذان وشو، نو په دې وخت کې یا ګولۍ اچوي او یا زر اوبه وڅښي، وایي چې بس نور دې نه وروسته بیا خوراک او څښاک بیا نه کېږي. اوس دا خبره باندې ځانونه په یو پوهول پکار دي. د اذان که چېرته یو څوک په وخت باندې صبح صادق باندې ښه واقف وي، ښه پوهاغه وي، پوه وي، نو په خپل وخت کې د اذان چې کومه د فرض ده په دخول د وخت سره اذان هغه چې کومه د اذان کیږي او اذان چې کومه د سنت موقت ده صحیح ده. نو بیا په دغه صورت کې چې یو څوک په دخول د وخت سره په خپل وخت کې په صحیح وخت اذان کی، نو هغه څوک چې سم په صحیح وخت کې اذان کی او هغه څوک چې هغه په اذان کې خوراکونه کوي یا د اذان شروع وي او بچي دا په چار نه دی ورته، باید د اذان مخکې او مخکې چې کی خلا بند کی. نو خبره ده چې اذان چې کومه ده په دخول د وخت سره کیږي، نو د اذان 15 دقیقې یا شپږ یا 10 دقیقې مخکې خوله بندول او نیت کول د روژې د صحیح او د غوره خبره ده. یعنی د اذان 15 دقیقې مخکې خوله بندول په چار دي، نه دا چې په اذان کې او یا چې په دخول د وخت کې موږ تاسو چې وکړو یا خوراک وکړو او یا چې کومه د څښاک وکړو، باید دغه دخول یعنی د صبح صادق نه 15 دقیقې مخکې یا 10 دقیقې مخکې موږ تاسو خوله بند. اوس رزم دی خبره ته چې په مسلمانانو کې هم ډیر د شای کسان شته، ډیرای داس خلک شته چې تش په نام مسلمانان دي، الله پاک دې دوی ته هدایت وکړي، نور نه منځونه کوي او نه روژې نیسي، کا په کور کې مکاورت اول په کور کې د خلق په مخ کې مطلب په هر شکل سره چې وي خوري د رقم نه اهل خلق هم شته، که نور نوی په بازار کې بسکټ اخلي او بیا دغه د پیسو ولا چې کوم لټرینونه دي د پیسې ولا په دا لټرینونو کې به د بیمه چې د قضای حاجت پکې تر سره کیږي، په دا قضای حاجت او لټرین ته ورته نوځي، نعوذ بالله منها، بیا چې کوم دغه روژه خوري او په هغه ځای کې خوري چې هغه ځای کې موږ تاسو قضای حاجت او غایطه مواد الته مطلب انسان الته غورځوي او دوی په هغه ځای کې او په هغه ځای کې ورته نه تلوي او روژه خوري.
ډیرو ځایونو کې دا کچیر تاسو نو د دغه لیټرونو ته نتلی وي نو دا شیان پکې پرته وي یا د پیپسي ډبای پکې پروت وي یا د بسکټ کاغذونه او دا شیان پکې پرته وي هغه د رقم خلق شته چې الله پاک دې موږ ته توفیق دې نه راکوي چې موږ تاسو رجو ډیر لوی عذابونه دي لکه د برا کې زه یو حدیث شریف ستاسو په حضور کې پیش کوم قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی اسلام ستر پیغمبر ویلی دی فرمایلی دی من افطر یوما من هغه څوک اغا کا نری او کا خزوی من افطر هغه څوک افطر چې ماته یکړه یوما یو ورځ روزه من رمضان د رمضان د میاشتنه یعنی من افطر چا چې ما تکړه روزه یومن یو ورځ من رمضان د رمضان د میاشتې څخه من غیر عذر بغیر د عذرنا بغیر د شرعي عذرنا کوم شرعي عذر نه درلود کوم شرعي عذر نه لاره ولا مرضین او بغیر د مرضنا کوم مرض هم نه ورته لګیدلای بغیر د شرعي عذر نه او بغیر د مرض نه په قصدي توګه سره په قصدي ډول سره په احتیاطي ډول سره روزه ما تکړه نو اوس د فقه حکم خدا شایدا یعنی فقهي قاعده خدا ورته متوجه ده فقهي مسله هم دا چې څوک په قصدي ډول سره مؤمن مسلمان عاقل او بالغ عام دي نه کنري او کخزوي نو چې روزه ما تکي بغیر د شرعي عذر نه بغیر د مرض نه نو دلته یو قضا په لازميږي او بل کفاره په لازميږي په دې انسان باندې یو قضا لازميږي او بل کفاره په لازميږي نو یعنی کفاره شپته ورځې روزه ده شپته ورځې او قضا یو ده نو یو باندې شپته روزې په دې باندې دا قضا او کفاره نيسي خو لیکن دلته بیا نبی علیہ السلام څه فرمایي نبی علیہ السلام فرمایي چې من افطر یوما چا چې روزه ما تکړه یو ورځ من رمضان د رمضان د میاشتې څخه من غیر عذر بغیر د شرعي عذر ولا مرض بغیر د مرض نه مرض هم نه او شرعي عذر هم نه ورته لګیدل چې مثلا سفر هم نه بل مرض چا نه و نو لم یکزه دا انسان با کزاد دی وو ای ورځ د روزه را نوري صيام الدهر لم یکزه صيام الدهر کزای بارا نوري صيام الدهر پروژه د ټول زمانه سره و انصام هو اگر که ټول دهر اگر که ټول زمانه دغه روزه دغه وی روزه په مقابل کې ونیسي نو قضایي ونیسي نو هغه برانوړي قضایي برانوړي یعنی کوم فضیلت چې د رمضان یو روزه ته حاصل دی که یو څوک په قصدي توګه سره بغیر د شرعي عذر نه او بغیر د مرض نه وخوري نو که ټول زمانه ولګيږي دا روزه قضایي نيسي بیا به هم هغه دی روزه فضیلت حاصل نکي او تر لاسه بینه کې دومره لوی هغه هیڅ کومه ده ګناه کړی ده او دومره لوی فضیلت او د رمضان روزه ته چي ده ورته حاصل ده او ورته ثابت ده اوس دا خبره چې د رمضان د روزه حکم شي نو او بوایو د رمضان د روزه حکم هغه ده چې د رمضان روزه فرض عین ده یعنی په مسلمان انسان باندې عام د دینه کغه مسلمان ورور وي او کغه مسلمان خور وي چې یو ځل چې عاقل او بالغ وي او مجنون نه وي او وړوکی نه وي مسلمان وي کافر نه وي نو په مسلمان عاقل بالغ انسان باندې عام د دینه که مسلمان ورور وي او که دینی خور وي نو روزه په دغه دوړ باندې په مسلمان ورور باندې او په مسلمان خور باندې فرض عین ده نو چې فرض عین شوا نو هغه څوک چې د فرضونو انکار وکي منکر شي نو منکر د فرضونو د قطعي فرضونو چې ده هغه کافر ده او هغه څوک چې د قطعي فرضو او یا د سنتو
توهین کی او یا استغی کی توهینی کی او تحقیری کی بیعزتی کی هغه هم کافر ده کافر ګرځي. یعنی د رمضان د روژې حکم دا ده چې دا فرض عین ده په نر او ښځه باندې چې ده روژه فرض ده. فرضیت یې په کتاب الله سره هم راغلی ده، په سنت نبوي سره هم راغلی ده، او فرضیت یې په اجماع د امت سره هم شوی ده او په قیاس سره هم شوی ده. فرضیت د دغه رمضان چې په کتاب الله سره راغلی ده لکه مخکې آیاتونه چې موږ ویل. بسم الله الرحمن الرحیم. کتب یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اوس د آیت کریمه یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو، ای د ایمان خاوندان، کتب علیکم الصیام فرض کړی شوی ده په تاسو باندې روژه. دا کتب په معنا د چا سره ده؟ د فرض په معنا د فرض سره ده. یعنی کتب ای فرض علیکم الصیام فرض شوی ده په تاسو باندې روژه. نو بیا ورسته بیا د نور کما کتب علی الذین من قبلکم دا دغه د تسلی دپاره د خوشحالۍ د موږ دپاره چې تاسو دا فکر ونه کوئ چې دا روژه مو په تاسو باندې د سزا د شکنجې په شکل فرض کړې ده یا یوازې په تاسو باندې فرض کړې ده. نه، کما کتب علی الذین من قبلکم داسې مو فرض کړې ده لکه څه رقم چې په پخوا امتونو باندې هم فرض کړې وه. نو په دې کې موږ تاسو ته الله پاک تسلی راکړه چې د شکنجې په شکل هم نه ده در باندې فرض کړې چې تاسو ته په دې باندې تعذیب په در کومه په دې سره په دې رمضان سره، بلکې دا یوه فریضه ده. دا یوه فریضه ده، اهمه فریضه ده، او بلکې په یوازې په تاسو باندې دا هم نه تاسو خوشحال شئ، یعنی زړونه څه نه څه په زړونو کې به خوښي به راشي. په مخکې امتونو نه مې هم چې وه الله پاک فرمایي فرض کړې وه. نو دا آیت کریمه دلته یا ایها الذین آمنو، دا یا ایها الذین آمنو دا دی خطاب صیغه یا ایها الذین آمنو دا کومه په ندا سره چې کوم خطاب مختص الله پاک مخاطب ګرځولی یو الله پاک خطاب ورته کړی ده. دا کې یوه نکته درته بیانوم. نکته دغه ده او په دې کې یوه نکته دغه ده چې کتاب لیکي چې الله پاک بنی اسرائیلو ته یو ځلې براه راست خطاب یې ورته وکړو، یعنی براه راست مخاطب وګرځول. نو دوی دومره هغه شول، خوښ شول او دومره په جمعو کې نه ځایېدل چې څه یې ویل؟ دوی ویل چې نحنو ابناء الله، موږ د خدای پاک نعوذ بالله زمن یو، و احباؤه او موږ د چی محبین یو. یعنی دومره افراط ورنه وشو چې الله پاک یو ځل په تورات کې دوی ته براه راست خطاب وکړه، مخاطب یې وګرځول. نو د ډېر خوشحالۍ د وجې نه دومره لوی افراط ورنه وشو چې څه یې ویل؟ ویلی چې نحن ابناء الله، موږ د خدای پاک چې زامن یو، احباؤه او موږ د خدای پاک چې محبین یو. او موږ تاسو ته الله پاک په قرآن عظیم الشان کې اته اتیا ځایه براه راست خطاب کړی دی یا ایها الذین آمنوا سره. نو یا ایها الذین آمنو دا متصلا پاک براه راست مخاطب ګرځولیو. دغه وجه نه عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې کوم ځای کې د خطاب حکم مکتب شوی الله پاک موږ تاسو مخاطب ګرځولی وو، لکه په دې ځای کې چې یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. نو بیا هغه ځای کې انسان ته پکار دی چې د قرآن عظیم شان تلاوت کی او الله پاک براه راست مستقیما مخاطب ګرځولی وو چې موږ تاسو د الله پاک اوامر ته چې شو ښه متوجه شو او ښه ځیر شو او داسې وبولو چې الله پاک موږ تاسو الله پاک موږ ته مخامخ چې خطاب کی او موږ مخاطب ګرځولی دی د متشرع متکلم دی او مخاطب دی. نو هغه احکام یې د زړه په غوږونو واورو او ډیر اهتمام دی امر وکړو چې الله پاک موږ ته
مخاطب ده الله پاک موږ ته تکلم کې هغه کې موږ مخاطبین ګرځولي یو. بل خبره ده، نو خبره مې دا کوله محترمو چې روژه د روژې خوړل لکه ډېری درنګ خلک شته، نعوذ بالله، ځینې د روژې نعوذ بالله توهین کی، دا خبره کفر ده. ځینې د عصري علماء له خلک دي، زه به هغه نو اخلم هغه نومونه چې هغه یې بلکل په هغه باندې هغه کې په فرضیت کې ګوتې وهي، یعنی د فرضیت کې چې کوم ده په دا کې چون اوچر کې او هغه دغه وایي چې روژه کې الله پاک ولې دغه فرض کوله، څه حکمت په دې کې موجود ده، حکمتونه یې موږ پخوا بیان کړي دي. نو دا د الله پاک امر ده، الله پاک چې موږ ته سي هر امر باندې فرض کې، هر شی چې را باندې فرض په کې بیا چې ماده حکمتونه لټول دا خو اول کې موجود دي، خامخا کې موجود دي، او کنه وی کامل مؤمن حاله چې بالکل دغه نقطونه دغه وجوهاتونه د وجنه ځان وساتي، بس د الله پاک امر دی، د الله پاک حکم دی، په سر او سترګو مچ دی باید مقتصیومن او منلایم دی. نو دلته په دې حدیث شریف کې ډېر لوی هغه موجود دی چې یو څوک قصدي ډول سره روژه د رمضان فرضي روژه وخوري بغیر د شرعي عذر نه او بغیر د مرض نه، نو که ټول دهر که ټوله زمانه لګیا وي قضایي نسي هغه د یوې روژې فضیلت چې هغه چې کوم په رمضان کې موجود دی هغه نشي ترلاسه کولی. یعنی قضایی بی نه راوڑی، قضایی بی را نوڑی دیگه یوی رجه دی فضیلت و انسامه، اگر که طول دهر که طول رجا ونیسیه، اگر که طول زمانه رجا ونیسیه. بکنه وارم رمضان دو داس کلا سبکیت لسانی را نوشی په دا ژبه کې یبل څه رجا دو خامخا، نو بکنه غواړم ځنې کې دا سبکیت لسانی را نوشي چې تاسو دا فکر ونه کوي چې دا ولې قصدي خبره ده نه، نو خدایم دې نه ونیسي رمضان د خامخا سنه څه اگر کنه لوګه پاکستان تند د لافق مبارک میاشته، خو بیا هم څنګه انسان تاسو تر تاثیر لاندې او متاثر وي خامخا. دویم خبره په دې کې کوم چې د رمضان دویم خبره موږ دا وکړه چې د رمضان روزه حکم یې په فرضیت، حکم یې د فرضیت ته فرض عین دي او په نارو ښځه باندې فرض دي، فرضیت په کتاب الله سره امر غلای دا آیات کریمه او سنت نبوی سره هم د فرضیت راغلی دا، لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای بنی الاسلام علی خمس، بنا شوی د اسلام علی خمس په پنځو شیانو باندې، یعنی د اسلام بناګانې څلور دي، په پنځو بناو سره اسلام چې مدا جوړ شوی دا، د پنځو بناونه اسلام جوړ شوی دا. هغه چیرې شهادت الله اله الا الله، شهادت کول دي خبرې چې نشته چې لا اله الا الله او منای تاسو خپل زده، و ان محمدن عبده و رسوله، او بل و اقام الصلاه و ایتاء الزکات والحج و صوم رمضان. نو په دې حدیث شریف کې پنځه دا ټول چې کومه بینې د اسلام په ذکر شوی دي، د بناګانو د اسلام نه رمضان هم ده، په دې کې رمضان هم ده. اوس په دې حدیث شریف کې یو نکته درته بیانوم، هغه مولا محدثینو بیان کړی ده چې دلته د حدیث شریف کې چې بنی الاسلام علی خمس الحدیث، دی حدیث شریف کې د اسلام د پنځو بناګانو تشبیه د هغه خمې سره ورکړی ده، د هغه خمې سره چې هغه پنځه شی ولري، ستنه ولري، چې هغه پنځه مټې ولري او پنځه ستنه ولري. نو په دې پنځو ستنو کې د شهادت کلمه چې کومه ده دا د مان ستنه ده، یعنی د شهادت په مانس کې راغلی ده، نو دا د مان ستن ده. د نور څلور کومې چې دي هغه په څلورو طرفونو کې دي. نو اوس که د مان ستن موجوده نشي صحیح ده، که د مان ستن د شهادت کلمه هم د مان ستن مثال لري، یا کلمه طیبه یا کلمه توحید، نو بالکل خما بیا قائم نشي پاتې کېدای، ټوله غورځي. او په دې نورو څلورو ستنو کې یا مټو کې هر یوه چې وغورځي هغه یو طرفه یې چې وي غورځېدلی وي.
نو معنا دا چې یو څوک چې د اسلام یو جز خو پر ځای کوي، مثلا لمونځ کې خو زکات نه ورکوي، نو الله پاک لمونځ هم نه قبلوي. داسې یو څوک ته روژه خو مطلب لمونځ کې خو روژه نه نیسي، نو دا معنا چې بیا یې الله پاک نو چې روژه نه ونیوه هغه یو طرف ته یې خیمه غورځېدلی ده، ایمان زلاړ ده، هغه قیمه نشي پته کېدی په یو طرف باندې چې دغه خیمه الوېدلې ده. نو خبره مې دا کوله چې باید موږ تاسو ادخلوا فی السلم کافه. الله په قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای ایمان والاو تاسو داخل شئ په اسلام کې. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی، ای ایمان والاو ادخلوا فی السلم کافه، تاسو په کامله معنا سره په اسلام کې داخل شئ. او بل دی هغه په اجماع د امت سره هم د روژې فرضیت راغلی ده، یعنی د امت ټول امت په دې باندې اجماع کړې ده چې روژه چی ده، روژه فرض ده. همدارنګه په قیاس کې هم د خبره د فرضیت راغلی ده. او بل دا چې روژه د تقوا یوه پوړی ده. اشرف علي تانوي صاحب فرمایي چې روژه چې کومه ده دا د تقوا، دا د پرهیزګارۍ یوه پوړی ده. څنګه پوړی ده؟ یعنی دا مهمه پوړی ده. ولې؟ ځکه چې دا د اکثرو نیکو اعمالو، دا د اکثرو نیکو اعمالو د غوره اعمالو چې دا د تقوا چې کومه ده جرړه ده، یعنی اساس چې دی، بنسټ یې دی، اساس یې دی او بنسټ یې دی. دا چا ویل دی؟ اشرف علي تانوي صاحب ویلی دی. نو روژه چې کومه ده دا د تقوا یوه پوړی ده. پوړی څنګه ده؟ داسې ده چې په رمضان کې ډېره ښه تقوا حاصلېږي. ولې حاصلېږي؟ داسې حاصلېږي چې د عبادت یو ډېر ښه ماحول برابر وي، د عبادت ماحول برابر وي. ولې څنګه؟ ځکه چې احادیث کې چې موږ مخکې ویل د جنتونو دروازې خلاصې وي، د جهنم دروازې تړلې وي، سرکشه شیطانان هغه هم تړل شوي وي. د الله پاک رحمتونه په دې میاشت رمضان کې هغه وریږي او برکتونه وریږي او همدارنګه مغفرت کیږي، خلکو ته نجات کیږي په خیر لسیزه کې. د ټول خبرې سړی متصورې کی، نو انسان کې د تقوا یو ډېر ښه شکل راځي او په هر طرف د تقوا ډېر ښه ماحول برابر وي. هر طرف کې د قرآن عظیم شان ترجمه کیږي، عبادتونه خلق کوي، څوک صدقې کوي، څوک بل څه کوي. نو دغه وجه نه سړی چې هر څه دغه اوري ګناهونه په ټپه ولاړ وي، په ظاهر خو بالکل ګناهونه نه کیږي. موسیقۍ هم چې کومه دود شی وي چې خلک د رمضان غیر ځینې داسې مخفاغه شته، میډیا شته، رسنۍ شته، هغې هم او په رمضان کې درولې وي، یا چینلونه وي یا نوره تصویري چینلونه وي، پاکې که نوره نوي نوي په رمضان کې درولې وي. نو دغې وجه نه د تقوا یو ښه ماحول منځته راغلی وي. او بله خبره ده د روژو په فرضیت کې زمونږ او ستاسو خپله پیدا ده، په دا کې د الله پاک پیدا نشته، بلکې د روژې په فرضیت کې موږ او تاسو پیدا ده. چې هغه څه ده؟ چې هغه تقوا او پرهیزګاري ده. یعنی په روژه کې الله پاک، په روژه سره الله پاک انسان متقي ګرځوي. ځکه الله پاک ورته فرمایي لعلکم تتقون، ښایي چې تاسو روژې ونیسئ، تاسو تقوادار جوړ شئ، تاسو پرهیزګاران جوړ شئ. نو الله پاک چې ته محتاج نه دی، نه چې ته اړ دی، نه چې ته ضرورت لري. نو په روژه نیولې کې موږ او تاسې کپتن د اندره باندې تېرېږي، که لوږه را باندې تېرېږي، پیدا زموږ تاسو خپله ده چې متقیان هم جوړوي. بله په رمضان کې تقوا حاصلول د څه دي؟ د اسان وي. لکه مخکې خبره وکړه چې ډېر ښه ماحول برابر وي، هر طرف ته د ثواب کارونه وي، ګناهونه په ټپه ولاړ وي. نو دې وجې نه سړی په رمضان کې تقوا ډېر په اسانۍ سره لاسته راوړي. تقوا په اسانۍ سره سړی په رمضان کې حاصلولی شي. د روژې برابر بله خبره ده چې د روژې برابر، د روژې موافق یا مقابل بل هیڅ عمل نشته. څرنګه قال ابو امامه یا صحابي دغه فرمایي، مو یی چې نبی علیہ السلام ته مو فرمایل دلنی علی عمل، ته مت دلالت وکړه په یو کار باندې
چې زه هغه عمل کم هغه کار کم هغه وظیفه کم. قال النبي صلی الله علیه وسلم، نبی علیه السلام فرمایل علیک بالصوم، چې نبی علیه السلام ته وفرمایل چې په تا باندې لازمه ده روژه، یعنی تلازم د روژې سره وکړه. فانه لا عدل له، ځکه دا داسې یو عمل دی چې لا عدل له، چې د دې سره بل عمل نشي برابر کېدای. صحیح ده. نو دا داسې یو عمل دی چې د سره نور عملونه نشي برابر کېدای. ډیرو معززو محترمو د اسلام او عقیدې مسلمانو ورونو او خویندو، دا چې رمضان المبارک میاشت په موږ او تاسو باندې راغلی ده، نو الله پاک دې رانه قبوله کړي او الله پاک دې د رمضان قدر عظمت زموږ او تاسو سره پیدا کړي چې عظیمه میاشت وګڼو، ویې بولو، احترام یې وکړو. لکه چې په دې میاشت کې ټول آسماني کتابونه او د قرآن عظیم شان په شمول او د صحایف په شمول نازل شوي دي. نو الله پاک دې موږ تاسو سره هم د میاشت د رمضان عظمت پیدا کړي، الله پاک دې قدر سره پیدا کړي. او بل خبره دا عرض کوم ټولو مسلمانانو ورونو ته چې د رمضان کې نور رمضانو کې د الله پاک رحمتونه لکه د رحمتونو میاشت ده، هغه سماوي رحمتونه هم الله پاک په د میاشت رمضان کې بیا ورول. نو که ډېره وچکالي به هم وه، خو په رمضان کې به بارانونه شروع شول. اوس سږ کال د وچکالي بیا هم زیاته ده. نو دا عرض کوم ټولو مسلمانانو ته ورونو ته چې خپلو امامانو ته، خپلو خطیب صاحبانو ته وایي، عرض ورته وکئ چې دا استسقا ته به ووځو. نو زه هم د خوست ملي راډیو تلویزیون له لارې ټولو مولوي صاحبانو ته، خطیب صاحبانو ته دا عرض کومه چې خپل مقتدیان د استسقا لمانځونو دپاره وباسئ. دا عرض کوم، زه امر تاسو ته نشم کولی، خو عرض درته کوم او د مسلمانانو نه هم د هیله کومه چې خپل ملا امامان او خپل خطیبان صاحبان استسقا ته مجبور کړي. استسقا 3 ورځې استسقا د لمانځونو دپاره ووځي، تر څو الله پاک په موږ او تاسو باندې د رحمت بارانونه وکړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.